جوړ تازه تکړه خیرات د پاچا صاحب قراري ده ډېر 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 د مبارک مومن صاحب کیمرا ولګوه کیمرا لګیږي باور وکړه کیمرا خو بیخي لګیږي بس بیا به کار خراب سي ښه پاچا صاحب نن د استرالیا یو هغه د استرالیا یو پخوانی کرکټي د اوس امپایر ده هغه ټول نړۍ په کرکټرانو غږ کړی چې د خدای روی کې په 23م تاریخ افغانانو سره مه مخ کېږئ مال مونږ یې په 26م هم وهلی شو په 28م هم وهلی شو په 31م هم وهلی شو که 22م تاریخ وی هغه هم پکې وهه ډېر د خوشحالۍ ځای ده د افتخار ځای ده د ټولو افغانانو دپاره یوه هیله مې ده چې لوبه مه له مذهب سره ټچ کوئ مه له سیاست سره ځینې خلک د لوبې د سیاست خواته کش کوي ځینې خلک د مذهب خواته کش کوي یو سړی ټویټ کوي وایي په فلسطین کې په غزې کې څه حال ده او زما ځوان په کرکټ لګیا ده او د زړه سره نو ته په غزه کې کومې دلګۍ لرې ته د غزې له کوم تاخانین آنلاین ټویټ کوې خو دغه موبایل در سره د تر کرکټ لوی لولاب تا سره ده چې وروره موبایل در اخیستی او ټویټ کوې په غزه کې څه حال ده په غزه کې څه حال ده خو موبایل دې کېږده جومات ته لاړ سه چنده ورسره وکړه لاړ سه هلته یو ګروپ جوړ کړه په خپله جهاد وکړه تندر وهلی ملا دې ماته ده آیا فلسطین د فوټبال ټیم نه لري که چیرته یې وګټي هغوی به دغسې جشن نه کوي ولې مو په افغانانو باندې خوشحالي نه لورېږي د خدای روی وکئ د تاسو له مذهبي کارکرد نه هم د تعصب بوی راځي له سیاسي ناندریو نه به هم د تعصب بوی راځي راځئ چې نن سره یو شو راځئ خپل اتلان وستایو راځئ سر له وسه که دوی سیمی فاینال ګټي که یې نه ګټي که دوی ورلډ کپ ګټي که یې نه ګټي د خوست ځوانه د قندهار ځوانه د مزار او د بدخشان ځوانه د هلمند او د ننګرهار ځوانه اوس نه یو ګل من حیث د ګفت راواخله چې کله ماتلان په میدان یوایي راښکته شول که ډېر هجوم ډېر راشو بیروبارو دغه د ګلو ګېډۍ د میدانوۍ مخکې ورته کېږده چې تا ما ته اتلولي راوړله تا زما نوم روښانه که تا په ګاونډیانو اور بل که تا 23م تاریخ د افغانستان ویاړ وګرځوه زه په تا ویاړ کوم زما شمله دې اوچته کړه زما ملي هویت دې اوچت که تا استرالیا ته ستا غازیانو د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې تا په لوبو کې ورکړله آفرین دې در باندې وي یقیني چې د راشد خان خبره ده چې موږ په هر ډګر کې اتلان یو خو که څوک مو پرېږدي موږ په ورزش کې موږ په تعلیم کې موږ په جګړه کې موږ د هیواد په ساتلو کې موږ په تاریخ جوړولو کې اتلان یو خو خلک مو نه پرېږدي پاکستان راجګېږي وایي اپسیټ هو گیا نو چې اپسیټ هو گیا د نه سړي بچی تا هندوانو ته ولې اپسیټ هو گیا ته ولې هندوانو ته سلنډر شولې ته ولې امریکا ته اپسیټ هو گیا ته ولې سپاریټ نه راووتلې اپسیټ په دغه رقم نه وي موږ د پلارانو ته ماتې ورکړله په نرمو ته میدان وګټه نه اپسیټ والا یو نه اپسیټ کوو او نه مو د اپسیټ واس ده که مو ګاونډیانو سره میچ سو اپسیټ کوو پیسې دې راکړي میچ ورکوو هېڅ مشکل نشته نو دا چې د یو چا په تا خوښي نه لورېږي نن باور په خدای وکړه ډېرو علماو د کوزې پښتونخوا مبارکي ورکړې افغانانو ته شخصا زه په پرایویټ کې په ټویټر کې ما ته مبارکي راکړې ده وایي د زړه له کومې خوشحاله یو چې الحمدلله پس له ډېره وخته په افغانستان او په افغانانو باندې خوشحالي راغله زما د کرکټ کلاړي د کرکټ په میدان کې شراب نه دي وهلي زما د کرکټ کلاړي د اسرائیلو بیرغ نه ده جګ کړی زما د کرکټ کلاړي د اسرائیلي مصنوعاتو اعلان نه ده کړی همدغه د افغانستان د مخابراتو د شبکې لوګوګانې په اوږو باندې دي په مټو باندې وهلي دي د اعلاناتو دپاره او نه یې شراب وهلي نه یې ټره وهلې او نه یې په روژه کې اوبه په لاس په سر اړولي چې د لوبې ډګر ته راځیم په اوداسه باندې منځ کې الله ته سجده کوي عذر کوي زارۍ کوي او چې کله ځیم چې میچ ګټیم الله ته ژاړي چې یا الله شکر چې دا لوی افتخار دی په ما باندې پیرزو شو زه له نیست نه تا هست کړلم زه دې د ګاونډیانو سیال کړم زه دې د نړیوالو سیال کړم ابر قدرتونه د ورزش دی په ما باندې ناټو د کرکټ دی په ما باندې ونړوله له دې نه لوی افتخار نور چیرته ده راځئ د تعصب خبرې مه کوئ د نفرت خبرې مه کوئ مذهبي خلک سیاسي خلک
ټولو ته وایم په ټولو مې دا غږ ده چې باور په الله وکړه موږ ته چا خوشحالي نه ده راکړې مونږ همیش په غم نن د چا ژوی وژل شوی لکه پاچا صاحب چې ویلې څوک به د سړک د غاړې له بامه ډارېده څوک به له ډرونه ډارېده څوک به د امریکا له چاپې ډارېده څوک به له موټر بامه ډارېده وروره په کلي کې چا د طالب له ډاره چا د حکومت له ډاره چا د امریکانو له ډاره چا له دې ډاره چې په بستو کې لاړ نشم کلي یې پرې کړي په سلګونو جریبه باغونه یې وچ شول څوک کابل ته تللي څوک مرکزونو ته تللي دي راځئ دا د نفرت خبرې نور پرېږدو که څوک په یانا کې ټولېږي که څوک په امریکا کې ټولېږي که څوک په قطر کې راځي چې د افغانستان په خیر مونږ لبیک ورته وایو که افغانستان ته پروژې راوړي که افغانستان ته سرمایه راوړي که افغانستان ته خوشحالي راوړي که افغانستان ته ترقي راوړي زما د سر دښمن یې مونږ ورته لبیک وایو پاتې شوه دا نورې خبرې چې هر څوک د ورزش په خلاف ورزش مذهب ته کش کوي فلسطین سره مقایسه کوي نو لاړ د شاول د دای په غزا کې یو دلګی یو ګروپ جوړ کړي مونږ به ورپسې بسم الله کو زما د کرکټ په بایللو به حماس ولاکه کامیابه شي د دې کرکټ په ګټلو ولاکه حماس کامیابه شي دا یو نړیوال سټیج د ورزش ده مونږ افغانان په ډېرو خواریو تکلیفونو باندې یو متحد ټیم د محترم راشد خان صاحب تر مشرۍ لاندې او د محمد نبی محمدي تر مشرۍ لاندې زمونږ هر کلاړي مونږ ته راشد خان ده زمونږ هر کلاړي مونږ ته محمد نبی ده زمونږ هر کلاړي زمونږ د تندي افتخار ده مونږ لبیک ورته وایو په ټولو افغانانو باندې غږ کوم افغان اتلان چې راځي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته به راځي راځئ له ټول افغانستان نه سر له اوسه آمادګي ورته ونیسو او د دغه اتلانو د ستایلو دپاره زموږ په یو ګل او په دوه ګلو د دوی هېڅ نه کېږي کورونو کې ډېر ګلان دي که دا وړ کپ یې راوړه که یې رانه وړه اول خو یقیني یم سل په سله کې چې ورلډ کپ به راوړي انشاءالله دا خبرې یاد ساتئ مونږ ماته کړه نړۍ په کرکټ کې او په هر شي کې راځي دا ورلډ کپ به راوړي احیانا که خدا نخواسته رایه نه وړه بیا هم زموږ اتلان دي بیا هم زموږ سټاران دي بیا هم زموږ د زړه سرونه دي هغه د اسټرالیا کبر خو مو له یاده نه وځي وایي زه افغانستان سره سیریز نه کوم دوی د ښځو ټیم نه لري وروره دغه ده که د ښځو ټیم نه لرو اوس به سیریزونه راسره کوي راځئ چې لاړ دلته بعضې ورونه وایي مکتب خلاص کوي مکتب ما ولاکه بند کړی و د خدای بندګانو څومره چې ته پې دردېږې سم پې دردېږم اوس الله مو عزتمن لره په الله لطفارم مومن صاحب په دوړ لاسونو سلام درته کوم او بل ډېر مبارکي درته یم او ستا او زمونږ او ستاسې او ستا بیا خو هغه ارمان پوره شو ستا ویلی چې په نړیوال دغه ویډیو دې شته دی کلپ دې موجود دی په ټویټر کې دې کړی که پار دې کې دي چې تا ویلی بیا موږ د اسټرالیا ته شکست هم ورکړو ځکه موږ محمد نبي لرو نو هغه خوبونه هم پوره شو مبین صاحب یقینا چې د 15 کالو بدبختۍ نه وروسته شمشاد تلویزیون کې مې پاچا صاحب شمشاد تلویزیون کې مې دا مرکه له یو ژورنالست سره کړې وه د مخابراتو وزارت ویان د زما خبرې به واوري یعنې ما چې دا خبرې کولې یو خیال او محالو مالخ کاش هغه ورځ به خدای راولي چې د افغانانو په بیټ باندې دا برقدرتونه دا سوباړي له میدان اخوا ته وځي توره شپه یې پرې راوستې وه په رڼا ورځ باندې پې باندې ستوري وښودل دا سوباړي و چې وروره له دې میدانه بخوا ته تلل امپایران اوس په 23 تاریخ باندې موږ سره میچونه وایي مه کوئ نړیوالو ته یې ویلي ولاکه مو په 26 هم پرېږدو ولاکه مو په 21 هم پرېږدو ولاکه مو په 10 هم پرېږدو هر وخت چې میچ کوئ موږ محمد نبي لرو موږ راشد ارمان لرو موږ ګلبدین لرو موږ دغه نور کلاړان چې د باز د ما نومونه نه دي زده بخښنه ترې غواړم هر یو زموږ د تندي ګلونه دي موږ دغسې سټاران لرو موږ اتفاق لرو خصوصا خلاص اتفاق لرو اتحاد لرو یو بل سره په موږ کې کفتان او نایب کفتان او ښه او بد نشته د موږ ټول ټیم راشد خان ده ټول ټیم محمد نبي ده موږ دغسې ویاړ پرې باندې کوو